او پتا دی هیڅ نه کیږي یارا رب دی ما واخلي چې خبره خلاصه شي چې د ملکند په سر ودرېږم خلکو ته خایم د پیننګ جانان خویونه او د ملکند لار ورته نیسم زما د زړه تاوان دې راکي بیا دې ځینه قسمته صدر سره وکړم غبرګې سپیړې خپل تندي له ورکوم او نصیبه اوس وزیره شي تندي مات شي پتا یې څه لیکلي دي نه نورا ټپه شاملې که که نه باچا خان بیا د جیل راغی آها زما لالې د پېښور نه راځي نه مسافري دې ډېر وکړه مسافري دې ډېر وکړه رنګ مې دې هېر دی په نامه دې یادوم او په کټ کې لخته شه زیراکه پردی نوکر یم په چوټۍ راغلی یم پتا دی هیڅ نه کیږي یارا رب دی ما واخلي چې خبره خلاصه شي زما دې څه وکړل چې لاړې زما دې څه وکړل چې لاړې ځان دې په خپله بې دیدنه کوم ینه واه واه او لالیه خات شي خود مختار شي د کام سالار شي چې بیرغ در پسې وړمه زبردست نوران ټپه هېره شوه ټپه نه او تا ما ته څه وې زما هېر شو ما ته هغه خبره بیا وکړمه ینه ډېر ښکلی زبردست او په انتظار مې اوسه یاره مرګ رامخ کې نه شو تاله به درځم او اباسین چپې چپې راغلې په سر راوړل کشمیري د خیال شالونه ستا په قدم چې څوک قدم ږدي نو خوشحاله به وي دا ستا په قدم چې څوک قدم ږدي نو خوشحاله به وي ستا عقیده ډېره سپېڅلې باچا خانه ده واه واه ډېر او دې دواړو ته په شریکه باندې دغه افسر افغان دغه شیونه ډالۍ وي چې یو خو زوروره ده او سمه جنګ ببره ده تور کمیس چینار ونه دا جوړې د بره ده دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده او موله امن خو کونتره ده دا خواره خان کره نوکره ده او دې مور نه بچی روږدې دا مور چې اوتره ده او دا جینۍ ټپې وایي ما نه معتبره ده دا چې په کلس کلس خاندي دا زما د سره ده او زه په نوم افسر یم او دا پوره افسره ده اباسین صاحب دوه شعرونه دي چې که د خاورو په کورونو کې اوسېږو که د خاورو په کورونو کې اوسېږو خو په خپلو زړونو کې اوسېږو مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تورو زړونو کې اوسېږو او بس دی په دغه ځای به یې پرېږدو ډېرې مصرې د سړي غم سیوا کوي نه